الشيخ ابو عمار سب شاگردانو فکلم جنات بوز طالبانو الشيخ ابو عمار سب شاگردانو الشيخ ابو عمار سب شاگردانو إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين قابل الاحترام علماء کرام و شیوخ علماء عظام مقصد و بدیهیت بان راغلیو چی یرا دا خپلو اساتذو درسونه و بیانونه غور خو بیام دا فضیلت الشیخ په امر باندې او سو خبرې د قرآن او د حدیث بارے کې اغستا سو مخ کې عرض کول غواړم عزت مندو دا کومه حلقه چې لګېدلې ده نن د علم حلقه ده یقینا که یو انسان په خپله زندګۍ باندې سوچ وکړي چې انسانیت نن لګیا دی د دنیا په هر یو کار کې لګېدلې دی او د طالب او د عالم انتخاب الله رب العزت د دین د پاره د قران او د حدیث د خدمت د پاره د زدکړې او د خودري د پاره کړی دی په دې باندې یو عالم یا یو طالب العلم څومره هم د الله شکریا ادا کړي نو هغه به کم وي ذکر قرآن کریم کی اللہ فرمائی دا علم دا قرآن دا زہر چاہتا نورکم یؤتی الحکمت من یشاء اللہ عز پویا پا قرآن کریم باندے ورکم خود چاہتے ورکم من یشاء اللہ عز چاہتے چیزا ما خوخشی دا علم فضیلت دا سمخ کے ووری دو اللہ دا آدم علیہ السلام اول تذکرہ پا قرآن کی کئی نو اللہ فرمائی وعلم آدم الاسماء کہ ملائک خبر کئی نو ملائک اللہ توی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا امام دزمکہ باندی چی دا سمر عبادتون او گوری کاغا او دستے کاغا منز دے کاغا روجہ دا کاغا حج و زکاة دے کاغا جہاد دے دا اللہ بلا رکی کاغا دا اللہ ذکر دے کہ دا قرآن کریم تلاوت دے حتیٰ کہ دنیاوی امور تراوڑے کاغا خوب دے کاغا روٹی دا کاغا قضاء حاجت دے کاغا دا دنیا معاملات دی دا طول ہر سچ محتاج دی سشی تا علم تا محتاج دی کہ یو انسان تا دا او دس پتا نوی علم و سرنشتا نا او دس پسنگا کئی کم اندامونا بوینزی پا کم طریقہ باندے بوینزی سوزل بوینزی منز بکئی نا پا کم ٹیم بانے بکئی کم طرف تبا مخ کرزئی لباس بے سنگوی زیب سنگوی بدن بے سنگوی وہی با باغی کے سا سمر رکاتونا بکئی پا کم طریقہ بکئی رکوع بسنگ کئی سجدہ بسنگ کئی لاغی دا پارا دا سشی ضرورت تے دا علم ضرورت تے کدا سی رمضان رازی کہ حج دے کہ قربانی دا
کاغه نکاح دا کاغه خوراک ته کاغه سکاک ته ځکه دین اسلام داسې نه دی چې صرف یوازې د عباداتو تذکره کړی دا خوب ستا خپل کار دی خوراک ستا خپل کار دی نکاح ستا خپل کار دی غم ستا خپل کار دی د دنیا تجارت زمینداری دا ستا خپل کار دی نه دا ټول په علم سره دی د دې ټولو تذکره او ذکر هغه امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی همدغه وجه ده سیرت تاسو ریدلې کده امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیوي زندگی انسان وګوري نو داسې حالت ته چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لوګي د وجینا د خېټه مبارک پورې کانی تړلې دي داسې نو وی الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چرته خو زمانه په یو مقام کې په یو ځای کې تمانا دنیا وګاړه مخکې څنګه تاسو اورئ ک الله ته حکم کوي نو دعوت وای چې وقر رب زدنی علما یا الله ما ته زما د علم نورم سوا کې به د علم په فضیلت کې تاسو اورئ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې کوي نو په دعاګانو کې کله داسې دعا کوي چې اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع یا الله داسې علم ما ته مرکه چې پای کې فائدہ نیوي داغینا نور خلقو ته فائدہ ونه رسی یا الله داسې علم نه غواړم داغینه په نه وخت ده خو بیا هم دغه وجدا د عالم نه ک علم پاتې کیږي دا خدمت ته پاتې کیږي دا د لوی مقام چې هغه اوچت مقام دی د دینه باروزی نو صرف په دو خبرو باندې بده باروزی چې وی خبره ته اشاره تاسو مخکې بیان کې وریدا یا خو په بده کې حرز د دنیا راشي دنیا طرف ته مایل شي نو ګوره قران کریم کې الله رب العزت د دقه عالم د دغه مولا مثال ورکړی دی خصوص سره ورکړی دی دومره ناکار سیس سره ورکړی دی چې په کوم کور کې داغه وجود وي نو په هغه کور کې د ملائک د رحمت ملائک هم ناراضي هغه څه شی دی هغه د سپه الله فرمایي هغه عالم چې د دنیا ته مایل شو ولکنه اخلد الى الارض زمکه تمایل شو دنیا تمایل شو نو الله فرمای فمثله كمثل الكلب د دې عالم مثال پشان د سپی دی ورنه هغه سپی دی چې کله یو لوخه جوټه کی حدیث کې داري چې تاسو په اوزل په وګو باندې وینځي همداسې هغه لوخي کې خوراک مکوي لیکن همدغه سپی دی چې کله هغه ته تعلیم ورکړی شوی دی هغه سپی پوه شوی دی نو بیا یوازې جبر رسیدل نه یوازې غاخونه رسیدل نه بلکې داغه هغه لیاړې هغه هم هغه ساروي ته رسیدلی دي او قرآن کریم کې الله فرمایي تاسو د دې نه خوراک وکئ ولې دته تاسو تعلیم ورکړی دی مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله لفكلوا مما امسكنا عليكم الله بیا دا غینه خوراک کوي هم هغه سپیره چې په کور کې لوخه جوټه کې نو هغه به وینځي هم هغه سپیره چې هغه ته تعلیم ملو شوی دی هغه ته پوهه ورکړی شوی دا هغه ښکار نیولې دی نو الله هغه خوري نو عزت مندو کله چې یو عالم یا کله چې یو انسان هغه ته الله دومره لوی مقام ورکی دومره لوی درجه ورته ورکی دومره لوی منصب ته الله ورسي او هغه بیا لاندې راځي لاندې پوړې ته راځي هغه سیس ته راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چرته په دعا کې هغه نه دی یاد کړی چې الله دنیا راکې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله ته وی چې الله د دنیا قدر او قیمت ستا په نسبت نشته دی الله وی ما سره خو دومره نشته لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضه نو ما سقى منها كافر شربة ماء الله رب العزت سره دا ټوله دنیا چې دا د ماشي د وزن عمر قدر او قیمت الله سره نشته دی بیا انسان د دومره لوی مقام نه دا کم مقام دی دا کله چې طلباء کرام دا فراغت کوي نو دا یوازې د مدرسې نه فارغېږي دا دومره لوی اعزاز او دومره لوی خوشحالي چې دته ملاویږي دا په څه باندې کله چې یو بچی ته د پلار میراث ملاویږي کنه او مشرور یا فیصله کوونکې ثالث هغه عدل او انصاف کوي نو بچی په دغه ټیم ډیر زیات خوشاله وي په دغه د فراغت په دور کې په ورځ باندې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارثان سیوا کیږي چې العلماء ورثه الانبیاء
او په دغه ورځ باندې طالب ډیر زیات خوشاله وي چې نن زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وراثت کې داخل شوم. هغه لفظ ما ته هم شامل شو چې الله رب العزت ما ته سره که علم را تراکو. هغه بچی څومره پریشان وي چې ټول عمر خدمت کړی دی د پلار منډه ترړې والده دغه سره تکلیفونه برداشت کړي دي او کله چې د پلار میراث تقسیمیږي ورونه ورته وایي چې تا ته میراث کې مونږ حصه نه درکو. هغه روز څومره خفه وي څومره پریشانه وي منډې ترړې واخلي مشر کشر ګوري عدالتونو ته ځي جنګ جګړه کوي په هغې باندې مال لګوي وینه پیتي وایي چې ما ته د پلار میراث میلو شي. نو عزتمندو په دقه ورځ باندې دا خوشحالي چې ده که نه دا د څه شي ده دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وراثت ته چې دی طالب العلم ته دې شاګرد ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وراثت میلاویږي. دویمه خبره چې د عالم نه هغه علم پاتې کېږي نو په څه باندې په دې باندې چې هغه په خپل علم باندې عمل نه کوي. نو که په دنیا کې موږ او تاسو وګورو په دنیا کې په دې ځناورو کې قمقل څیز څه دی هغه دی خر. څوک چې داسې څه د قمقلتوب کار وکړي نو خلک وایي پلانکي ځان نه خر جوړ کړی دی وایي دا ولې قمقل دی. نو قرآن کریم کې الله 23 سپاره کې د هغه عالم مثال د چا سره ورکړی فمثله کمثل الحمار یحمل اسفارا. د داسې مولا مثال په شان د خر دی چې بوج یې پورته کړی دی په شا باندې کتابونه پورته کړي دي دومره تکلیف یې برداشت کو 15 کاله بعضې کسان 10 کاله هغه لګیا دی تکلیف برداشت کوي مسافري کوي لږ او تنده برداشت کوي. لیکن هغه مزیدار ښکلی علم د قرآن او د حدیث هغه علم چې خپله ځواني د هغې د زده کړې دپاره د هغې د حصول دپاره هغه ځواني په دې کې تېره کا د دنیا نور کارونه ځان وسته او لیکن اخر کې سوکا کم علم چې ورته میلو شو نو په هغې باندې عمل نشته دی. نو الله سوی د داسې عالم سره بیا رعایت نه کوي. الله فرمایي فمثله کمثل الحمار یحمل اسفارا. د داسې مولا مثال په شان د خر دی. عزتمندو علم چې دی علم د علماو مقام ته هیڅوک نشي رسېدی ځکه هر یو عمل د ده چې دی که هغه عبادت دي که هغه معاملات دي که هغه اخلاقیات دي که هغه تجارت دی که هغه ناسته ولاړه ده که هغه غم او خادي ده که هغه اوده کېدل او راپاسېدل دي که هغه حتی چې قضای حاجت دی که هغه خوراک دی هغه سوي هغه د قرآن او د حدیث مطابق وي د علم مطابق وي. الله رب العزت ورته په دې باندې څه کوي اجر او ثواب ورکوي. په هغه دسماتي ورته اجر دی په خوب هم ورته اجر دی په خوراک هم ورته اجر دی په ناست هم ورته اجر دی او دارنګې په معاملاتو ورته هم اجر دی. نو مونږ او تاسو ته عزتمندو په کار دي چې مونږ او تاسو د خپلو اساتذاو ډېر زیات قدر او عزت وکړو او د هغې ډېر زیات احسان ومنو مونږ او تاسو. ځکه اکثر کسان داسې وي چې هغه وایي زه یو اداره ده یو مدرسه ده مونږ راغو علم مو زده کړو بیا لاړو. نه عزتمندو هغې د خپل اوقات زما او ستا دپاره زما استاد علم د پاره زما استاد سړیتوب د پاره زما استاد اخرت د پاره هغه سوچ او فکر کوي هغه مهنت کوي هغه کوشش کوي کله اداره جوړي کله د هغې د خوراک انتظام کوي کله د کتاب انتظام کوي کله د بجلی انتظام کوي کله د نورو سهولتونو انتظام کوي د سبقونو د درسونو سره سره هغه لګیا دی دغه مهنت او مشقت هم کوي. موږ تاسو ته پکار دي چې د داسې ادارو نه موږ تاسو غافل نه شو او که بیا نور مو اسم وسکري وي چې کم از کم د خپل ادارې د خپل شیوخ او د خپل اساتذه دا خو هر ټیم په دعاګانو کې موږ تاسو یاد ساتو. عزتمندو د داسې مدارسو د تحفظ دپاره دعاګانې غواړو د داسې علماو د تحفظ دپاره موږ تاسو دعاګانې غواړو. د شپې په آخر حصه کې راپاسو رب ته جاړو. عزتمندو که نن سبا دا موږ او تاسو په داسې یو ماحول کې ناست یو دا د چا محنت موږ تاسو سره د چا خواري و موږ او تاسو سره ورنه بازارونو ته وګورئ بازارونه ډک دي پټو ته وګورئ پټي ډک دي او دارنګې په کاروبار کې خلک لګیا دي هغې د دنیا یو اهم څیز هغه ګرځولی دی او موږ او تاسو الله رب العزت دې ادارې ته راجمع کړي زموږ او ستاسو په ذهن او سوچ او فکر کې الله رب العزت د علم مطابق یو سوچ او فکر اچولی دی. الله رب العزت دې وکړي دا څومره طلبای کرام
چې دا غي فراغت کیږي الله رب العزت دې د دین د حفاظت د پاره او د دین د پاره استعمال کی الله رب العزت دې د ادارې او د علماء او د شيوخ تحفظ کی واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا